سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته امریکا ته د کوم دلیل له مخې د باګرام اډه مهمه ده. که څه هم د امریکا ولسمشر ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د تاریخ لا تر ټولو بد شیبو ګڼي، خو اوس ډېرو خلکو ته دا پوښتنه پیدا شوې ده چې باګرام اډه د کوم ارزښت له مخې امریکا ته مهمه ده او ټرمپ باید د دغې اډې د ترلاسه کولو لپاره له چا سره خبرې وکړي. د نیشنل انټرسټ په نوم یو امریکایي رسنۍ چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ او سیاست په اړه تمرکز لري په یوه تحلیلي مقاله کې لیکلي دي چې میلیونونه امریکایان د افغانستان له وتلو انځورونه لا هم په یاد لري. دوی په دې اړه لیکلي د کابل هوایي ډګر ته نږدې راټول شوي خلک ملکي وګړي چې د پوځي الوتکو سره نښتي وو د ابي ګیټ سره خو نړۍ پیښه چې د ځانمرګي برید له امله 14 امریکایي پوځیان ووژل شول او نورې وحشتناکې صحنې لا هم د ټولو په یاد دي. د دوی په خبره دغه انځورونه لا هم د خلکو پر روان وضعیت ژور اغیز کړی او د ولسمشر ټرمپ د غچ اخیستلو غوښتنه په ټوله امریکا کې پراخ ملاتړ موندلی دی. د همدغې رسنۍ په خبره ټرمپ بریتانیا ته په خپل وروستي سفر کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشارې له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې باګرام هوایي اډه بیرته امریکا ته وسپاري. په دغه تحلیل کې د ټرمپ له قوله راغلی دی چې دغه اډه د امریکا لپاره ځکه ارزښت لري چې د چین د لویدیځ شین جیانګ سیمې په لور موقعیت لري او امریکا کولی شي د چین د اټومي پروګرام څارنه وکړي. د امریکا ولسمشر د 2023 کال د ټاکنیز کمپاین پر مهال هم ورته څرګندونې کړې وې، خو په خپلو تازه څرګندونو کې یو ګواښ هم اضافه کړی که اسلامي امارت باګرام هوایي اډه امریکا ته ونه سپاري نو بدې پایلې به ولري. د همدغې رسنۍ د معلوماتو له مخې ټرمپ یوازې د باګرام اډې د ترلاسه کولو غوښتنه نه لري بلکې په دې اډه کې د امریکا حضور به په مرکزي او سویلي اسیا کې د دغه هیواد ستراتیژیک دریځ په بنسټیز ډول بدل کړي او دوی دا د امریکا د ځواک نښه ګڼي. د تحلیل په یوه برخه کې راغلی دا هر څه په دې معنا دی چې باګرام یوازې د افغانستان د کورني سیاست موضوع نه ده بلکې د امریکا لپاره یو مخکینی هوایي مرکز دی چې موخه یې چین، ایران، روسیه او ټوله مرکزي اسیا ده. ورته مهال د افغانستان اسلامي امارت ویلي دی چې باګرام هوایي اډه څه ان 41 خاوره هم د امریکا په ګډون هیڅ هیواد ته نه سپاري. دوی ټینګار کړی که معامله کولی بیا یې د 10 کاله جهاد نه کاوه. چین هم د افغانستان پر حاکمیت د درناوي ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د دغه ګامونه نه اخیستل کیږي. روسیه او ایران هم ویلي دي چې امریکا باید داسې اقدام ونه کړي چې په سیمه کې د جګړې پیل لامل شي. ایران دا هم ویلي دي چې باګرام به د امریکا په هدیره بدله کړي.